نن چې نور ډوب شي نو دې سره به اخري عشرې داخلي شي، اخرنۍ لس شپې، او دا په ټول کال کې غوره شپې به اوس راځي انشاءالله. نو مقابله به شروع کېږي د نیکانو خلکو په منځ کې. نن چې نور ډوب شو نو دا هغه شپې دي چې دا په کال کې صرف یو بیر راځي، نو د هغې لپاره مقابله به شروع کېږي د نیکانو خلکو په منځ کې. سبحان الله، پرون خوشحالیانې وې چې روژه را روانه ده، او نن چې دی نو روژه موږ له تنبیه راکړه، وایي څو ورځې بعد زمه سامان تړمه، نو چې څو ورځې بعد به دا قیمتي میلمه زموږ نه ځي، او دا د الله سبحانه وتعالی مهرباني ده. الله ته پته چې انسانان کمزوري چې دوی کېدای شي به د باقي 6 ورځو کې کوتاهي کړي، نو د 10 ورځو له به ډېرې اوچتې ورکړي چې زه خیر ته به دې کې بندګي وکړي، نو د 10 ورځو هغه کوتاهي به څه شي، هغه به پوره شي. دا 10 کمې شپې چې را روانې دي دا هغه شپې دي چې عایشه رضی الله عنها په حدیث کې وایي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. رسول صلى الله عليه وسلم په دې اخرنۍ 10 شپو کې هغه کوشش کوو چې هغه به په نورو ورځو کې نه کوو. په حدیث کې راځي سبحان الله، په حدیث څه کې دی فإذا كان العشر، کله چې به 10 شپې راغلې شمر وشد المئزر، رسول صلی الله علیه وسلم به ځان وتړو، د ملا به یې د بندګۍ ته به یې وتړل الله سبحانه وتعالی. او د 10 شپې به رسول صلی الله علیه وسلم بالکل نه وده کېدو، ویښ به و، او خپل کور والا به یې هم راپاڅولي وو، او عبادت ته به یې ملا تړلې وه. بعض علما دې دا مطلب بیانوي وشد المئزر، یعنې د ښځو نه به لرې و، بیا به نه ښځو ته نه نږدې کېدو، بلکې صرف په عبادت کې مصروف و. دا 10 شپې چې را روانې دي په دې کې خصوصي نصیحت زمونږ ته ته دا دی چې ټوله شپه به بندګۍ کې تېروه، ټوله شپه د دې شپو دا به بندګۍ کې تېروه، په تلاوت کې، په تهجد کې، په استغفار کې، په عبادت کې. پالتو کار پالتو ګرځېده په خوبونو کې دا مه تېروه. خوب ټول کال پروت دی، او دا اوس یو څو ورځې کېدای شي بیا رانه شي، کېدای شي دا شپې بیا په موږ باندې رانه شي. نو خیر دی دې ورځو کې به لږ سخته تېره کړي، په دې شپه کې به لږ سخته تېره کړي. په دې 10 شپو کې لیلة القدر الله سبحانه وتعالی په قرآن کې څه وایي وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. ای پیغمبره تا ته څه پته ده چې څه د شپه د قدر، دا هغه شپه ده چې د 1000 میاشتو نه غوره ده، خیر من 1000 شهر، او د 1000 میاشتو په شان ده نه، د هغې نه غوره ده. په دې یو شپه کې چې تا عبادت وکړو، لکه تا چې 83 کاله او 4 میاشتې عبادت وکړو، 83 کاله او 4 میاشتې عبادت، سبحان الله. او دا په دې 10 ورځو کې ډېرې ورځې نه دي، لس دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي وایي التمسوها في العشر الأواخر في الوتر، په دې اخري 10 کې لټوئ، او په دې اخري 10 کې په کمیو کې په طاق شپو کې لټوئ. د الله دې مهرباني ته وګوره، یعنې په دې کې ولټوئ، په دې کې به تاسو ته میلاو شي. نو دا ټولې شپې په بندګۍ کې تېرې کړي، 10 شپې دي که نه، په دې کې به ليلة القدر تا ته لازم نصیب کېږي، لازم به نصیب کېږي چې ټولې ته به بندګۍ کې وایي. کېدای شي په 21مه وي، کېدای شي په 30مه وي، کېدای شي 25مه وي، کېدای شي نن دا شپه چې ده سبحان الله ليلة القدر شپه وي، کېدای شي 20مه وي، کېدای شي 1 وي. نو په دې انتظار به نه کښېنئ چې موږ فلانۍ شپې له بندګي کوو، فلانه ټول څومره شپې چې ټول به بندګي کوو د رب العالمین، او لازم به ستا په نصیب راځي. او سلفو به دا خبره کوله، الله وایي موږ ته دا شپه په دې 10 شپو کې ښوولې ده چې په دې کې ده، که دا شپه الله ویلې وې چې په دې ټول کال کې یو شپه داسې ده، نو موږ به 360 شپې چې د دې لپاره تېرې کړې، خو چې موږ ته دا شپه میلاو شوې وې، هغه وایي چې موږ به ټول کال د دې لپاره تېر کړی، او موږ 10 شپې چې د هغه نشو تېرولی. نو دا 10 شپې چې برکتي شپې دي، د عبادتونو شپې دي، د جنت د ګټلو شپې دي، دا شان د اعتکاف شپې دي. اعتکاف پکې وکړئ، کوم ملګرو ته چې موقع ده هغوی د اعتکاف وکړي. زاریان یم چې د خلکو د اعتکاف داسې معمولي عبادت کاري نه کوي. رسول صلی چې کله مدینې ته راغلی نو اعتکاف یې نه دی پرېښوی، هر کال به هغه 10 ورځې اعتکاف کوو. په کوم کال چې وفات کېدو نو 100 ورځې اعتکاف یې کړی، 100 ورځې اعتکاف یې کړی. دا اوس د صحیح مقابلې وخت راغی،
که تاسو خیال کړئ کله چې د اسونو او د اوښانو مقابلې نو په دې اخري وخت کې ښه زور ورکړي کله چې د اوښان او د اسونه دا پټه ویني کوم باندې چې به فیصله کېږي چې څوک به ګټي څوک به بیلي نو هغوی ښه زور ورکړي او سبحان الله موږ د جومات په اولو ورځو کې ډېر ډک اوس شو ورو ورو پسې د کور کم سړی یاد ساتئ کم سړی چې په بندګۍ کې ورو ورو کمېدو پوه شئ ده به دې بندګۍ کې څه چل دی او کم سړی چې په بندګۍ کې برخطو نو پوه شئ چې ده په بندګۍ کې اخلاص دی الله یې ترې قبلوي اوس د اخري وخت دی یا به 9 ورځې پاتې او یا 10 ورځې دي خو دومره موږ ته د الله دې میلمه ووایې چې زه سامان تیارومه نور روانېدو والا یم خلک چې د میلمه رخصتي کې دروازې پورې ورسره ځي که نه ځي که نه ځي ورسره چې کوم دي چې کچه خلک هغوی د میلمه ته وایي زه صحیح ده زه ته ځه درانه خلک د میلمه سره کوم ځای ته راوځي دروازې پورې راشي رخصتي کې ګاډي ته وخېجئ اوس د الله سبحانه وتعالی د میلمه رخصتي به دی چې موږ به په دې اخري 10 ورځو کې سم کوشش وکړو دا 10 ورځې زما تاسو ته نصیحت دی جوماتونو کې تېرې کړئ دا 10 ورځې بازارونه پرېږدئ لږ دا 10 ورځې د موبایل پرېږدئ والله العظیم دې موبایلو چې څومره تباهي کړې دومره بل شي نه ده کړې وه که دا موبایل یې نه وی موږ به په جومات کې وی که دا موبایل یې نه وی د دې په ځای به زموږ په لاس کې قرآن وی که دا موبایل یې نه وی د دې په ځای به موږ ذکر کولی که دا موبایل یې نه وی موږ به د ګناهونو نه بچ وی خو مسله د څه د لاسه راټوله نو زما تاسو ته نصیحت دی 10 ورځو به دا موبایل بند شي که بند به نه شي فیسبوک بندېدی شي 10 ورځو 10 ورځې بند کړي حالانکه پکار خو دا وه چې روزه شروع شي تا دا موبایل بند کړی وی یو تورو تیرو ته یې دننه اچولی پکار داسې وه چې ای جواله ای موبایله دا اوس شپه د قرآن ده دا اوس ورځ د قرآن ده او دا اوس میاشت د قرآن ده نو ستا ورځې لاړې نو اوس دومره وکوئ چې خیر دی د 10 شپې د 10 ورځې لږ ګزاره وکوئ زه خیر دی فیسبوک دومره غټ شی نه دی خو چې تا خوا دی خو خبرې وپکې او د دې ورځو نه فایده واخلئ جوماتونو کې کښېنئ ذکر او اذکار شروع کړئ د قرآن تلاوت شروع کړئ زمونږ سلف چې وو کوم د دین مشران د هغوی نه دا نقل دی چې په د اخرني شپو کې به هغو له منډه په یو شپه کې قرآن ختم کړی ځکه چې دا موسم داسې و او د پته د بیا ګورې که راشي نو د قرآن دا ختم په دې ورځو کې انسان په یو ورځ کې هم کولی شي په 2 کې هم کولی شي ځکه چې د موسمو پورې خبره په دې شپو کې د قرآن تلاوت ډېر ضروري کم سے کم چې په موږ کې د ټولو نه کمزوری کس چې هغه یو پیر قرآن ختم کړي په موږ کې چې ټولو نه کمزوری ګورئ د تکړه خبره نه کوم کم چې تکړه دي راشي د مؤمنانو حال وینه هغوی چې د نور ډوبېده او په ځان باندې جومات او قرآن او ذکر لازم کړي نو د دې نه هغه فارغېږي هله چې کله د اختر سپوږمۍ ویني دا موقع ده چې موږ ته الله سبحانه وتعالی لیلة القدر نصیب کړي او موږ ته د اجر نصیب شي بیا هېڅ پته نه لګي چې ګوره راځي او که نه به راشي نو په دې نصیحت به عمل کوئ او که نه انشاءالله الله سبحانه وتعالی موږ ټول له دې باندې عمل کولو توفیق راکړي